دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په خوست ولایت د بمبار غچ واخیست. ځوان دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد هغه پاکستانی داعش وسلوال مخالفین ونیول چې پاکستان افغانستان ته د بریدونو لپاره استولي وو. دا چې دغه پاکستانی انتحاري بریدګر چیرې ونیول شول او څو کسان وو، جزئیات را سره هم دې روانه ویډیو کې کتلی شئ. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، زموږ یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې 15 پاکستانی انتحاریان نیول شوي دي. پر خوست ولایت د پاکستان تر هوایي برید وروسته کورنۍ چارو وزارت ویلي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 25 انتحاریان نیولي دي چې اکثر یې پاکستانیان دي. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانی وایي په کابل، کندهار، بلخ او بدخشان ولایتونو کې لږ تر لږه 25 انتحاریان نیول شوي دي او څو نور یې وژل شوي دي چې د هغوی په منځ کې 15 پاکستانیان شامل دي. د زیاته کړه د افغانستان د اسلامي مرکز استخباراتي ادارې GDI ځواکونو د دغو انتحاریانو د حملو مخه یې نیولې ده او هغوی یې ژوندي نیولي دي. د له افغانستان نه پر تاجکستان او ازبکستان راکټي بریدونو په اړه وویل چې ځینو کړیو غوښتل چې د افغانستان له خاورې په سرحدي کرښو کې له تاجکستان او ازبکستان سره اختلاف رامنځته کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی زیاته کړه امنیتي ځواکونو شپه ورځ هڅه کوي چې په هیواد کې امنیت ټینګ وساتي او څوک پرې نږدي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خنډ پېښ کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د افغانستان په خوست ولایت کې نن غرمه د پاکستاني الوتکو لخوا بمبار شوی دی. پاکستاني استخبارات ته نږدې رسنۍ خراسان ډاري وایي خوست ښار کې د قاري جدران په نوم هوټل چې د پاکستاني طالبانو غړي حافظ ګل بهادر ګروپ غړي پکې موجود و، د پاکستاني الوتکو لخوا په نښه شوي دي او برید پیل شوی چې د دغه هوټل د چت د پرېوتو له امله پکې ځینې کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسې په دې اړه څه نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک کړئ او د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له عملتیا څخه مننه چې موږ سارې تر بیا ښه وخت ښې چارې